السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پوښتنه دا ده چې یو سړی دی هغه بیمار دی او مریض دی، ډاکټر ورته په لاس کې کنوله کړې ده، مقصد چې یا پې ډراپ خېږي یا پې ستنې لګوي. د ته هر وخت یې د رګ د سوري کولو تکلیف نه وي، چونکې یو ضرورت دی د وخت او د لګولې د په لاس کې دې باندې یا 2 ورځې یا 3 ورځې یا ورځ تېرېږي، نو دې کې خو د منځونو وختونه راځي او دی په دې باندې مسحه کوي. نو مقصد یو سړي د مازدیګر اودس وکړه او اودس شته، ماښام به دی د دې مسحې دپاره دوباره اودس کوي او که نه به کوي. نو دا کنوله چې لګولې ده د دې داسې مثال دی لکه په زخم چې پټۍ لګېدلي، چونکې د زخم د پټۍ او د مات شوي لاس د پلستر یا د مات شوي خپې د پلستر چې د پاسه پې لګېدلی، د دې حکم او د دې کنولې حکم یو دی. دا داسې نه ده چې ګنې دا داسې مسحه ده چې دا به دوباره تجدید ته ضرورت لري. نه، بس دا چې دا اودس وکړه تر څو پورې چې اودس شته نو تر هغې پورې به دا مسحه هم وي. کله چې اودس ماتېږي نو بیا به دا مسحه د اودس کولو سره د اودس ماتېدلو سره ماتېږي. مطلب چې کله اودس کوي نو په دې به مسحه کوي، او چې اودس یې وي نو بیا دې باندې مسحې ته ضرورت نشته. د مسله فتاوا حقاني هم لیکلې ده او فتاوا دارالعلوم دیوبند هم لیکلې ده او مفتي فرید صاحب فتاوا فریدیه کې هم لیکلې ده.